کور کې دننه راځي نبوت په کور کې دننه راغلی نو زما ستا په کور کې خو راتلی شي زړه غټ ساته چې ښځې ډېرې ساتي زړه به غټ ساتي او چې زړه دې غټ نه وي نو بیا دغه یو پوره ده دا یو نیم هسې خوشحالېږي د دویمې ته او درېیمې ته او څلورمې ته دا موضوع یې خوښوي او بس چې دا ویې بس زما دوه ښځې وې درې اوس دا د هغې لپاره به زړه غټ ساتي د هغې لپاره طاقت دا چل به هم کېږي په کور کې لکه څنګه چې دا وشو دې څه به ډېرې خبرې راشي او که څوک دا ووایي چې نه زه هغه سړی یم چې زه به ښځې داسې ساتمه چې دوی به ورانېږي نه دوی به جګړې نه کوي ده په دماغو کې ډز شوی څه پکې شي ډز پکې شوی چې د پیغمبر په کور کې جګړه راتلی شي ته د پیغمبر نه اوچتې چې ته به یې داسې راټینګېږي چې بغیر جګړې نه به یې پاتې کړي لازم دا خبرې خو راځي تحدیث وکړو مادیث وکړو تحدیث وکړو مادیث وکړو یعنې ما تاسو څه وایي د رسول صم بیبیانې په څو حصو کې تقسیم شوي دوو کې دوی به ښه باقاعده یو بل سره مقابله وه دوی ځان له جماعت و دا ځان له جماعت دوی به یو بل سره چې رسول صم به هغه طرف ته و د هغه ګروپ د یو زنانه سره به دوی زړونه به رسول صم هلته لاړ دا چلې وکړو ولې وکړو دا چې دلته به راغی ووایي دا چلې وکړو ولې وکړو دا ټولو زنانو عادت دی چې دی ګوره څه کوي دی چېرته ځي الله آیتونه نازل کړو په خپل پیغمبر باندې خو الله ډېر مین دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبر لم تحرم ماذا احل الله لك ولی حرام هغه څه چې حلال کړي دي الله ستا دپاره ګوره د پیغمبر سره هم د اختیار نشتی د چا سره نشتی پیغمبر سره بل مور به داسې بچی راوړی چې رسر به دا اختیاري پیغمبر حلال نشي حرامولی او پیغمبر حرام نشي حلالولی دوی ته پلانې شی په قرآن او حدیث کې وښایي چې دا حلال دی ښه نو ورته وروڼه ته ورته څه وایي زه خو ورته حلال ویم ښه نو ستا نه چا حلال کړي دا خو مولیانو صاحبانو نو موږ ورته وایي چې ګوره د پیغمبر سره طاقت نشتی ستا د مولوي صاحب سره طاقت ته کوم ځای نه راغی چې حلال ته دې حرام ووایي او حرام ته دې حلال ووایي کوم شی الله حرام کړی حرام دی الله حلال کړی الله حلال کړی یو کس وایي ما د خپل مولوي صاحب سره بحث کوي په دې کې مې راټینګ کړی هغه اورېدلي وایي په دې کې مې راټینګ کړی چې نسوار حرام دي هغه ورته څه وایي مکروه ورته وایي ما په دغه کې راټینګ کړو چې دا مکروه پکې نشته دا حرام دی غوسه شو ما ته وایي چې ډېرې قصې پیسې مه کوه یعنې اوس به یې تر پالکو په شان حلال کړم دا د الله د یره پکار ده الله حرام کړي تا نه چا ته طاقت درکړی ته به حلال کړي د الله په احکامو پورې ټوغې کول نو دا طاقت صرف د چا دی د الله سبحانه وتعالی پیغمبر ته الله پیغمبر ولي تبتغي مرضات ازواجك